أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د سفر د میاشت نفلونه. د سفر نه مخکې دی او د دې معنی د خالي وي یا د میاشت د خیر او برکت نه خالي نه ده. په دې وجه د دې نوم سفره کېښودی شوی. عجایب المخلوقات کې لیکلي دي دې میاشت کې به خلکو قتل کولو او د هغوی کورونه به خالي وو، نو ځکه دې نه نوم سره د میاشت مصممه شوه. دې میاشت کې د بلاګانو نزول کیږي، نو صدقه ورکوئ او نفلونه کوئ. په د میاشت منحوس ګڼلو سره دې کې د واده وغیره د خوشحالۍ کار نه کول خلاف شریعت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د سفر نحست سپیروالی هیڅ څیز نه دی. صحیح مسلمه کې د حدیث موجوده دی. حدیث کې راغلی دی څوک چې د سفر میاشت اوله شپه کې 4 رکعته لمونځ وکړي او هر رکعت کې سورة فاتحه نه پس 15 ځله قل هو الله احد ولولي، نو الله تعالی به یې د جمله افات او بلیت نه محفوظ کړي. سبحان